تازه او نوی خبر د نجونو زده کړې ستانکزي یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو پر برابرولو ټینګار کړی. نوموړي کابل کې یوې غونډې ته ویلي زده کړه د ښځینو او نارینهو طبیعي اسلامي او شرعي حق دی او دیني عالمانو په دې اړه فتوا هم صادره کړې ده. د طالب چارواکو له پرله پسې ژمنو سره له 10 میاشتو راهیسې افغانستان کې د ښځینه زده کوونکو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې تړلي دي. ښاغلی ستانکزي د طالبان حکومت له هغو ګوتشمار چارواکو دی چې د نجونو ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو مشرتابه پر پرېکړه په زغرده نیوکه کوي. نوموړي د یکشنبې په ورځ کابل کې د افغان انویسټ یا افغان پانګونې شرکت د پرانیستې غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ښځو او نارینهو لپاره باید د زده کړې زمینه برابره شي او دا د دوی طبعي او دیني حق دی. ښاغلي ستانکزي تر دې وړاندې د طالبانو پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو د تړین په مناسبت وینا کې د نجونو د ښوونځیو پر تړلو تونده نیوکه وکړه او ویل چې دا ډول کړنې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو لامل کیږي. له هغه راهیسې چې طالبان د تیر کال اګست په میاشت کې افغانستان کې واک ته رسېدلي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د دې سره داسې په ریپورټونه هم خپاره شوي چې طالب مشران ښوونځیو ته د نجونو د تګ او نه تګ پر سر په دوو ډلو ویشل شوي چې یو شمېر د نجونو پر زده کړو د بندولو ټینګار کوي خو له یوه برخه بیا د ژر پرانیستلو پلویان دي. دا د نجونو شرعي حق بولي خو هغه څه چې روښانه دي د لومړۍ ډلې برلاسی دی چې تر دې دمه د خپل لیدلوري پر پلي کولو توانېدلي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د زمینې برابرول دي خو داسې ښکاري چې تر اوسه د نړیوالو فشارونو په دې برخه کې اغېزمن نه و. تېره اونۍ د طالبانو د حکومت یوه چارواکي وویل د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره جوړې شوې کمیټې خپل چارې بشپړي او وړاندیزونه څو ورځې مخکې کندهار کې خپل مشرتابه ته استولي دي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که په اړه یې څه نظر لرئ په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.